محمود خان اڅکزي یو ځل بیا غوغا جوړه کړله. محمود خان اڅکزي یو ځل بیا په پاکستاني ریاست باندې توندې نیوکې وکړې او ټول رازونه یې افشا کړل. محمود خان اڅکزي ولې غوسه شو او څه یې وویلې؟ کوم رازونه یې افشا کړل؟ په ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وایي که چیرې په پاکستان کې د بېګناه وګړو د عمر ژوبلې په اړه پوښتنه کوو نو د ریاست لوري راباندې د غدار فتوا لګول کیږي. محمود خان اڅکزي چې نن په مردان کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل که د پېښور په ښوونځیو کې د شهید شویو ماشومانو او په کوټه کې د وکیلانو د وژنو پوښتنه کوي بیا راته ریاست غدار وایي. نوموړي په دغه غونډه کې د افغان سولې په اړه هم خبرې وکړې. هغه وویل که چیرې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه بنده کړي په افغانستان کې به په یوه میاشت کې هم سوله راتلی شي. اڅکزي په ریاست تور پورې کړ چې ګواکې تل یې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده او هم یې د سولې په اړه رښتینولۍ نه ده ثابته کړې. محمود خان اڅکزي چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د ظلمونو پر ضد د پښتون ژغورنې سره یو ځای میدان ته راوتی دی د ریاست یې د پښتون وژنې پوښتې پیل کړي دي. نوموړی وایي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قام لپاره هر ډول قربانیو لپاره تیار دی. محمود اڅکزي له دې وړاندې هم په یوې غونډه کې په وینا پر مهال ویلي وو چې افغانستان به جوړیږي، حتمن به جوړیږي، پښتانه به سیالان وي او خامخا به سیالان وي. نوموړي پاکستاني ریاست ته په خطاب کې ویل چې ریاستي جنرالان دې د افغانستان د ولکه کولو خوب نه ویني بلکې حکومت دې د دماغو ډاکټرانو ته بوزي. محمود خان اڅکزي هم د پی ټی ایم کلک ملاتړی دی او غواړي چې د خپل ګوند سره یو ځای د پی ټی ایم ملاتړ وکړي او له پاکستاني ریاسته د پښتنو حق وغواړي. اڅکزي وایي تر هغې پورې چې ژوندی یم هغه او د هغه ګوند به د پی ټی ایم او مشر منظور پښتين ملاتړ کوي ځکه چې د دوی او د پی ټی ایم غوښتنې یو شان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ نه یوازې په پاکستان کې پښتانه کوي بلکې ډیره برخه ملاتړ په نړۍ او هم په افغانستان کې افغانان کوي. د یادولو ده چې په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين هم د ریاست له لوري نیول شوی چې لا هم په زندان کې ده. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.